سلامونه د چټک نیوز ګرانو لیدونکو د نن ورځې مهمو تازه او لنډو خبرونو ته مو هرکلی خو د خبرونو له لیدو وړاندې زموږ یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. په افغانستان کې د کاناډا پخوانی سفیر الکساندر په ټویټ پیغامونو کې ویلي چې په افغانستان کې د جګړې اصلي لامل د بهرنیو ځواکونو حضور نه بلکې د پاکستان نیابتي جګړه ده. هغه ویلي چې د سرتیرو شتون یا نشتون په افغانستان کې هیڅ اغیز نه لري تر هغې چې پر پاکستان د نیابتي جګړې د ختمولو لپاره فشارونه ډیر نشي. نوموړي تر دې وړاندې هم ویلي چې د پاکستان استخباراتي اداره یا ISI په افغانستان کې د جګړې تر شا ده او هڅه کوي د سولې روانه پروسه ناکامه کړي. د امریکا د دفاع وزیر وایي د افغانستان په ګډون د نړۍ په هره سیمه کې د هر ډول احتمالي ترهګریز ګواښ پر وړاندې اقدام کولی شي. اسټن میلر په بروکسل کې په یوه خبري کنفرانس کې د خبرو پر مهال ویلي چې دوی له افغانستان د خپلو سرتیرو د ایستلو پریکړه کړې ده، خو دا په دې معنی نه ده چې ترهګرو ته به د فعالېدو او پرمختګ اجازه ورکوي. نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي د افغانستان په ګډون له هر هیواد چې امریکایي ځواکونه وځي خو د اړتیا په صورت کې په بیړه اقدام کولی شي. روسیه هم د سرتیرو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایډن پر وروستۍ پریکړه غبرګون ښودلی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوحې له هوکړې سره سم باید تر مې میاشتې امریکایي ځواکونه له افغانستان وتلي وی، خو دا چې امریکایي ځواکونه به په سپټمبر کې له افغانستان وځي د دوحې له هوکړې ښکاره سرغړونه ده. روسي چارواکو ویلي امریکایي ځواکونه باید د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستان وتلي وی، خو اوس چې د دوحې هوکړه نقض کړي د دې احتمال شته چې په افغانستان کې جګړې شدیدې شي. برېټانیا، جرمني او استرالیا هم ویلي چې له ناټو او امریکا سره به په همغږۍ خپل ځواکونه له افغانستان وباسي. د دغه هیوادونو ځینو سرچینو او دفاع وزیرانو د بایډن د پریکړې په غبرګون کې ویلي چې دوی هم له افغانستان خپل ځواکونه وباسي، خو په بېلابېلو برخو کې به له افغانستان سره خپلو همکاریو ته ادامه ورکوي. او امریکا د ایران وروستۍ پریکړه چې ویلي وو 80% یورانیم به غني کوي غندلې ده. د امریکا بهرنیو چارو وزیر په بروکسل کې خبريالانو ته ویلي ایران تمه لري چې له دغه هیواد سره مذاکرات وشي، خو دوی داسې تحریرونکي حرکات ترسره کوي چې د مذاکراتو پر بهیر به منفي اغیز وکړي. هغه زیاته کړي چې امریکا د ایران تازه اقدام غندي او پر وړاندې جدي دی. له چټک نیوز د نن ورځې لنډ خبرونه همدلته پای ته رسیږي. له غوږ نیونې مو مننه. د نورو خبرونو او معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب او شریک کړئ.